تاسو لیدلی وي دا مسلمانانو علمي ښار و دا مسلمانانو علمي مرکز و لیکن په بغداد یو انقلاب راغی دیني مدرسې ورنه واغستې علماء ورنه ختم کړله نن هغه بغداد ته لاړ شه نن هغه بغداد والا مسلمانان دي خو اسلام نفیس شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم علیه لیکلي دي په خپله سفرنامه کې وایي زه بغداد ته لاړم چا نه مې تپوس وکړو په بغداد کې دلته یو دیني مدرسه شته دی ما ته یو ځای راوښودو چې هلته لاړ شه شته دی زه هغه دیني مدرسې ته راغلم ویل هغه مدرسې والا چې مې وکته ویل دا پته مې لګېده چې دا مسلمانان دي او که نه علم او دین او د هغې اثار خو لرې خبره ویل کله چې واپسې راتلم هغه محتمیم صاحب سپین ږیري ډېر زیات وژړل ږیره یې په اوښکو باندې لمده شوله ما ته وایي کله چې پاکستان ته لاړ شي د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام ووایه د مومند مسلمانانو د بغداد د هغه عالم پیغام د شیخ الاسلام په حوالې سره زه تاسو ته در رسول غواړم د پاکستان مسلمانانو ته ووایه الله د علم او د مدرسو دغه نعمت مونږ ته راکړی و مونږ خلکو یې ناقدري وکړله الله راله واغستلو نن په سرو سترګو مونږ جاړو خو هغه نعمت راته واپس نه میلالیږي د پاکستان مسلمانانو الله د مدرسو د علم دغه نعمت ستاسو ته درکړی خبردار تاسو ناقدري ونه کوئ ورنه الله به ستاسو نه واخلي بیا به تاسو هم زمونږ په شانتې په سرو سترګو جاړئ خو قیامته پورې به هېڅ په لاس پرې نه درځي